سلامونه ونی کلی ملګرو آیا غواړئ چې په فرانسوي ژبه کې 50 جملې زده کړئ نو پرته له انتظار راځئ چې زده یې کړو خو مخکې له دې چې ویډیو شروع کړو تاسو هغه جملې چې زده کوئ حتماً راته د کمنټونو په برخه کې ولیکئ ترڅو دا ستاسو لپاره تمرین اوسیږي او هغه جملې مو ښه زده شي او د ویډیو په اخر کې بیا تاسو ته یو څه ویل لرم نو راځئ چې دوام ورکړو هغه من ځان سره نوٹ کړئ خپل کتابچه مو ځان سره آماده کړئ د نوٹ کتابچه مو چې هغه کې تاسو کولای شئ خپل ځان لپاره ضروری جملې ترې نوٹ کړئ نو ډیر وخت نه نیسو راځي چې زو دغه جملې په ګډه زده کړو لومړی برخه بونجور بونجور تاسو ټول پیږئ چې بونجور سلام ته ویل کیږي چې د ورځې په هر وخت کې موږ کولای شو چې له بونجور څخه کار واخلو او وکړو او دویمه جمله ده کومون ساوا کومون ساوا کومون ساوا یعنی ته څنګه یې یا څنګه یې دا دواړه معنا ورکوي او دریمه جمله je vais bien merci je vais bien merci زه ښه یم مننه څلورمه جمله quel est ton nom quel est ton nom quel est ton nom یعنی ستا نوم څه دی پنځمه جمله mon nom est یعنی کله چې تاسو غواړئ ووایاست چې زما نوم دی نو ته به وایئ چې mon nom est هغه نه بعد تاسو چې هر څه نوم خپل نوم مغزه کې ویلی شئ او لیکلی شئ لکه د مثال په ډول mon nom est احمد mon nom est علي همدا ډول نور دلته ګورئ یوه او په قوس منځ کې دی د دوه قوسونو منځ کې دی دا د دې لپاره دی چې کله مثلا یو نارینه غواړي خپل ولیکي خپل حالات کنه چې مثلا وایي چې له تاسو سره په لیدو خوشحاله یم ستا له لیدنې څخه خوشحاله یم نو هغه به یوازې همدغه ولیکي دغه او چې دوه مو سره اضافه دا به نه لیکي دا د ښځینه و لپاره دی که څوک مثلا ښځینه اوسیږي هغوی کولی شي چې د خپل ځان لپاره دغه دوه او سره اضافه کړي تر څو وپوهېږي چې مثلا د جمله نارینه لیکلې که ښځینه لیکلې دی enchanté de te rencontrer یعنی ستاسو له لیدلو څخه خوشحاله یم اوومه جمله ده où habites-tu ته چیرته اوسیږي ته چیرته ژوند کوې د همدا مهال مثلا چیرته سکونت لرې اتمه جمله j'habite یعنی زه اوسیږم یا زه ژوند کوم په یو ځای کې مثلا په ښار کوم ښار کې تاسو ژوند کوئ تاسو به خپل ښار ورته وایئ د مثال په ډول پاریس کابل تهران هر ځای کې چې اوسیږي هر ښار کې چې اوسیږي کولی شئ تاسو ورته ووایئ چې زه په فلاني ښار کې ژوند کوم نهمه جمله ده quel âge as-tu یعنی ته څو کلن یې ستا عمر څومره دی دلته لیکلی ستا عمر څو دی یعنی ته څو کاله عمر لري او لسمه جمله ده j'ai یعنی د نه بعد تاسو کولی شئ چې ووایئ چې j'ai 20 ans د مثال په ډول زه 20 کلن یم تاسو کولی شئ چې ووایئ چې j'ai 15 ans زه 15 کلن یم j'ai 25 ans زه 25 کلن یم یعنی زما دومره کاله عمر دی تاسو کولی شئ چې زما 15 کاله عمر دی دا ډول باندې تاسو کولی شئ چې ووایئ اوس راځئ چې بله برخه تشریح کړو دوهمه برخه یولسمه جمله ده s'il te plaît مهرباني وکړه چې دا تاسو ټول پوهیږئ په دې باندې دولسمه جمله merci beaucoup ډیره مننه په دې باندې تاسو پوهیږئ ښایي ډیر پوهیږئ ورباندې دیارلسمه جمله ده de rien هیڅ خبره نه ده کله چې یو څوک تاسو نه مننه کوي چې تاسو ورته یو کار کوئ هغه له تاسو مننه کوي تاسو ورته ویلی شئ چې de rien هیڅ خبره نه ده ما کوم خاص څه نه دي کړي څوارلسمه جمله ده excusez-moi بخښنه غواړم او پنځلسمه جمله ده je suis désolé زه بخښنه غواړم دغه دواړه جملې یو ډول دي خو دغه جمله چې دی لږ ډېره احترامانه ده je suis désolé یعنې زه ډېره بخښنه غواړم یا زه بخښنه غواړم داسې ده که نه ډېر هم نه دی خو مقصد زه بخښنه غواړم او شپاړسمه جمله ده je ne comprends pas یعنې زه نه پوهیږم ولسمه جمله pouvez-vous répéter s'il vous plaît یعنی مهرباني وکړئ بیا تکرارولی شئ اتلسمه جمله à quelle heure یعنی په څو بجو کله تاسو چې ته وړاندې ولرئ یا تاسو یو څوک غواړي یو ځای ته تاسو کولی شئ ورته ووایئ چې à quelle heure په څو بجو نولسمه جمله ده quel jour sommes-nous
یعنی نن کومه ورځ ده، نن موږ په کومه ورځ کې یو. شلمه جمله où est la salle de bain. où est la salle de bain یعنی حمام چیرته ده. راځي چې بله برخه هم تشریح کړو. ها په دریمه برخه کې 21مه جمله ده combien ça coûte. combien ça coûte دا څو پیسې کیږي، یعنی دا په څو ده. دا ډول معنی ورکوي دواړه. 22مه جمله ده je voudrais acheter cela. je voudrais acheter cela زه غواړم دا واخلم. 23مه جمله ده pouvez-vous m'aider. pouvez-vous m'aider تاسو زما مرسته کولای شئ. je suis perdu. je suis perdu زه ورک شوی یم. 25مه جمله j'ai faim. j'ai faim. j'ai faim یعنی زه وږی یم. 26مه جمله ده j'ai soif. j'ai soif زه تږی یم. او همدا ډول 28مه جمله allons-y. allons-y یعنی راځي چې ځو، راځي چې ولاړ شو. دواړه یو ډول معنی ورکوي. او 28مه جمله je suis fatigué. je suis fatigué زه ستړی یم. 29مه جمله qu'est-ce que tu fais. qu'est-ce que tu fais. qu'est-ce que tu fais یعنی ته څه کوې. 30مه جمله je travaille. je travaille زه کار کوم. راځي چې بله برخه هم تشریح کړو. ها 4مه برخه 31مه جمله ده وایي je suis étudiant. je suis étudiant زه زده کوونکی یم. لکه څنګه چې مې مخکې ویلي دغه په پرانتز کې یا دغه په قوس منځ کې چې یوه او ده دا یوازې هغه چا لپاره اضافه کېږي کله چې یوه میرمن اوسېږي، کله چې یوه ښځینه اوسېږي، که نه یوه نجلۍ یوه ښځه اوسېږي کولی شي ځان ته بیا دغه او ورسره اضافه کړي. تلفظونو کې هېڅ توپیر نه راځي، خو کولی شي چې ورسره لیکلو کې ولیکي je suis étudiante دا ډول باندې je suis étudiante. دا تی بیا اخر کې لږ تلفظ کېږي خو ډېر تلفظ یې فرق نه کوي یعنې. او 32مه جمله ده à bientôt. à bientôt ګوره په فرانسوي ژبه کې دومره لنډ نه دی وایي à bientôt، خو په پښتو کې که واړوي په نږدې وخت کې به سره ووینو، یعنې ډېر ژر به سره وګورو. دا ډول معنی هم ورکوي. 33مه جمله ده bonne nuit. bonne nuit شپه دې نیکمرغه یا ښه شپه ولري، ښه شپه. 34مه جمله ده j'aime cette nourriture. j'aime cette nourriture. nourriture خوړو ته وایي. دا خواړه زما خوښ دي، یعنې دا خواړه زما خوښېږي. 35مه جمله où se trouve l'aéroport. où se trouve l'aéroport. où se trouve l'aéroport دا لږه داسې تلفظ کول هم سخت دي خو خیر وایي هوایي ډګر چېرته دی، هوایي میدان چېرته دی. تاسې دا ډول تلفظ کولی شئ چې où se trouve. où se trouve یعنې چېرته پیدا کولی شم l'aéroport هوایي ډګر. 36مه جمله je suis pressé. je suis pressé زه په بیړه یم، زه بیړه لرم، عجله کې یم. همدا ډول 30مه جمله ده quelle heure est-il. quelle heure est-il ساعت څو دی، څو بجې دي. او 38مه جمله bonne journée. bonne journée ورځ دې ښه تېره شه یا ښه ورځ ولري، ښه ورځ ولري دا ډېره کارېدونکې جمله ده په پښتو کې. همدا ډول 39مه جمله d'accord. d'accord سمه ده. 40مه جمله pas de problème. pas de problème یعنی هیڅ ستونزه نشته. راځي چې بله برخه هم تشریح کړو، اخري برخه یې. ښه 5مه برخه ده 41مه جمله c'est délicieux. c'est délicieux. c'est délicieux دا ډېر خوندور دی. او 42مه جمله j'adore ce film. j'adore ce film دا فلم زما ډېر خوښ دی، یعنې دا فلم زما ډېر خوښېږي. همدا ډول 43مه جمله je suis content. je suis content که چېرې یوه نارینه اوسېږي هغه به وایي je suis content زه خوشحال یم، او که چېرې یوه ښځینه اوسېږي هغه به بیا وایي je suis content. دا تی به اخر کې لږه ورته تلفظ کېدل لپاره چې اخر کې یوه او راځي ورته اضافه کېږي که نه، یعنې که یوه مېرمن اوسېږي هغه به وایي زه خوشحاله یم، داسې وي که نه زه خوشحاله یم. نو که چېرې نارینه اوسېږي هغه وایي زه خوشحال یم. 44مه جمله je veux apprendre le français. je veux apprendre le français زه غواړم فرانسوي زده کړم، انشاءالله چې زده کوی شي. 45مه جمله ده
tu me manques tu me manques tu me manques یعنی ته مې یادېږي تا پسې خفه شوی یم ته مې یادېدې ته مې یادېږي خو دا ډول معنا ورکوي چې ته مې یادېږي دا صحیح دی او شپږ څلوېښتمه جمله دی Quel est ton numéro de téléphone Quel est ton numéro de téléphone ستا د ټلیفون شمیره څه دی اووه څلوېښتمه Appelle-moi plus tard Appelle-moi plus tard ما ته وروسته زنګ ووهه اته څلوېښتمه جمله J'ai besoin d'aide J'ai besoin d'aide زه مرستې ته اړتیا لرم زه مرستې ته اړتیا لرم نهه څلوېښتمه جمله دی Ferme la porte s'il te plaît Ferme la porte s'il te plaît یعنی دروازه بنده کړه مهرباني وکړه او آخري جمله پنځوسمه جمله ده Où est l'hôpital Où est l'hôpital روغتون چیرته دی همدا ډول د دې Où est سره تاسې کولی شي ډېر شیانو پوښتنه وکړئ Où est la gare Où est la gare ګاغ چیرته دی Où est le métro مترو چیرته دی همدا ډول کولی شي چې د هر شي په اړه تاسې غواړئ پوښتنه وکړئ دغې کې دلته د نوم ولیکئ ورته او هغې نه مخکې Où est ووایئ خبره خلاصه تاسو به کولی شئ چې د هغه څه په اړه پوښتنه وکړئ چې هغه چیرته دی ښه ملګرو لکه څنګه چې تاسو ویډیو تر پایه ولیدله براوو ځکه چې ډیر ملګري به له اول سر نه تللي اوسېږي یا به یې ویډیو ته یو ځای پورې لیدلي بیا به ترې تللي اوسېږي خو دا زما او ستا لپاره تاوان نه دی ضرر نه دی ضرر دغه چا لپاره دی چې هغه لاړو ترې نه ویني لیدی تر اخره پورې پاتې نه شولو همدا چې ته تر اخره پورې پاتې شوی کولی شي خپله نظر دی خپل څرګندونه دی خپله نیوکه دی یا کوم ځای کې منه تېروتنه شوي اوسېږي کولی شي د کومنټو برخه کې راسره شریکه کړي که غواړئ ویډیو له نورو ملګرو سره هم شریکولی شي دې لپاره چې هغوی هم له دې درسونو څخه برخمن شي تر بلې ویډیو الله پامان